حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله جل شانه با د قیامت په ورځ باندې زیات سخت عذاب چې ورکوي نو هغه به مصور ته ورکوي، تصویر چې جوړوي. د دې حدیث روایت مشکات شریف په حواله د بخاري شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د حدیث دا خبره معلومه شوه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله جل شانه به د قیامت په ورځ هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، تصویرونه د حیواناتو روح او شیزونو عکسونه جوړوي، دوی ته به الله سخت عذاب ورکوي. د محترم مسلمانانو ورونو چې کله دغه عکسونه موږ او تاسو باسو، هېڅ فایدې موږ ته نشته. په کور کې عکس ځوړندوو نو څه وشول؟ د خره عکس یا د حیواناتو، ځناورو، د مرغانو څه به وشي؟ که ته به دې خوشحالي کې چې دیوال پې ښایسته ښکاري، کوټه پې ښایسته ښکاري، دفتر پې ښایسته ښکاري، خو د قیامت چې هغه همیشه دپاره ژوند دی، هغه کور پې تا برباد کړه که نه، هغه کور دې پې ځان ته وران کړه، په هغه کور کې به تا ته الله عذاب درکوي. نو دا تصویرونه مه وباسئ، دا عکسونه مه وباسئ، دا کور کې مه ځوړندوئ، دفترو کې مه ځوړندوئ، د بوتانو، د سپیانو، د حیواناتو، زمریانو عکسونه، د اسونو او د خرو دا مه جوړوئ، دا مه خرڅوئ او مه یې کور کې ږدئ او مه یې اخلئ او نه خپلو ماشومانو ته راوړئ. دا ټول ناجایز دي. د قیامت په ورځ به درته سخت عذاب ورکولی شي. لهذا علما کرام چې تاسو ته بیانونه کوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مه وباسئ، تصویرونه مه جوړوئ، دا ګناه ده، شریعت کې منع دی. دا د امر بالمعروف د خپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده. د الله پیغمبر وی چې عکسونو جوړونکو ته به د قیامت په ورځ سخت عذاب ورکولی شي. محترم مسلمانانو ورونو، زمونږ د علماو دغه کار دی تاسو ته به مسلې بیانو او ستاسو عمل کار ستاسو کار دی، تاسو پې عمل کوئ. چې د قیامت په ورځ دا خبره بیا ونه کړئ چې موږ ته علماو دا خبره نه وکړي. نبي علیه السلام حدیثو هغه هم تاسو ته بیان کو. سړي او زنانه دا خبره زده کوي چې په موبایلو وغیره باندې عکسونه بغیر ضرورت نه وباسئ، دا ناجایز دی، دې نه اجتناب وکئ او دا تاسو دپاره د عذاب سبب ګرځي.